له ګاونډیو هیوادو څخه د اوبو د مدیریت یوه بله خو کمسارې پروژه. د کمال خان بند د کانالونو د جوړولو چارې روانې دي چې له ډلې یو څو ورځې وړاندې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د کمال خان بند د اوبو په اړه د ایران اندېښنه خو افغان حکومت ځواب لري. د دغو کانالونو له رغولو سره څومره هکټاره ځمکه کرهڼې ته آماده شي. د نیمروز په وچو بېپایه دښتو کې د اوبو دغه بند افغانستان لپاره د خلکو هیلې لا ډېروي. دا بند د ابادۍ پر ناوې د سینګار یو بل خال دی. نیمروز کې د کمال خان بند یو کانال جوړېدو چارې بشپړې شوې. یاد کانال چې 14 کیلومتره اوږدوالی، 25 متره پلنوالی، چې د کمال خان بند اوبو د نیمروز ولایت مرکز زرنج ښار ته رسوي. د دغه کانال چې پر جوړېدو 8 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی او چارې یې په 4 میاشتو کې بشپړې شوي دي. د نیمروز سیمهیز مسؤلین هم وایي چې دغه کانال به د زرنج ښار او شاوخوا کلیو د کرنې ودې په برخه کې ګټور تمام شي.